د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت انس فرمایي چې نبی علیه السلام ته به کله به پریشانی راله، یو کار به داسې و چې په هغې به غمجن شو، نو سمدستي فوري به پاڅېده او مونځ به یې شروع کړ. مونځ داسې عبادت دی چې الله پې خوشحالیږي، او په ټولو عبادتونو نه په ټولو عبادتونو کې لومبې فرض عبادت مونځ دی. د الله د طرف نه چې کله نبی علیه السلام ته مونځ فرض شوی نو هم به پیغمبر علیه السلام مونځ کو، او چې کله نبی علیه السلام بر اسمانونو ته معراج ته لاړ او د الله سره ملاقات وشو، نو رب العالمین نبی علیه السلام ته چې کومه تحفه ورکړه نو هغه مونځ دی. دوه دوستان چې څوک یو بل سره ملاقات وکړي، یو بل له تحفه وړي، نو نبی علیه السلام له الله چې کومه تحفه ورکړه هغه د مانځه ده. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې مونځ معراج د مؤمن دی، د مسلمان معراج دی. مسلمان الله سره د مانځه په برکت رازداري کوي، پټې پټې خبرې کوي، سرګوشي کوي، نو دا د معراج تحفه ده دا مونځ. او چې الله بنده له تحفه ورکوي او بیا خپل محبوب پیغمبر له تحفه ورکوي او بره پورته وله په هغه عظیم ځای کې تحفه ورکوي، نو ابه ډېره اعلی او مزیداره تحفه مونځ ډېر اهم څیز دی. نو طریقې ته وګورئ چې تړی الله ته ودرېږي او دا دواړه لاسونه په نامه باندې کیږدي او لاسونه یو بل سره وتړي. داسې ښکاري بنده لکه سړی چې ځان ته اتکړی واچوي. څوک چې هته اتکړی واچوي یو ځان ته یې ودروي او هغه افسر ورته ولاړ نو دی نه یو خوا ګوري نه بل خوا، که یو خوا بل خوا ګوري پرې غوطه راوباسي، وایي اخوا دې خوا مه ګوره ما ته ګوره. دغه رنګې د مونځ حالت هم دی. سړی ځان ته د خپلو لاسو اتکړی په خپله واچوي، زړه کې دا سوچ کوي چې الله زه تا نیم تړلی، ځان مې په خپله درته وتړو، او نیغ به الله طرف ته متوجه یې. نو چې د سړي دا تصور وي چې الله ته مې مخامخ ځان ودرو، د خپلو لاسونو زولنی اتکړی مې ځان ته واچولې او لاس مې تر غوږونو پورې اوچت کړه چې ګوره الله د هر څه نه مې توبه ده، د هر څه نه ویزاره یم، یو تا ته ولاړ یم، په دې به الله څومره خوشحالیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې دا نه، هر د غم کار کې به یې مونځ کو. که سپومې به تندر ونیوه چرتم نو فوراً به نبی علیه السلام په مانځه ودرېده. که نور به تندر ونیوه نو فوراً به نبی علیه السلام په مانځه ودرېده. یو صحابي فرمایي وایي ما مدینه منوره کې ښکار کو، وی دې کې چې مې وکتل د نور دا رنګ بدل شو، چې پورته مې نور ته وکتل نو نور تندر نیولی و، وی هغه غشي او لینده مې وغورځول. وی ما وی چې زه ورځم چې پیغمبر علیه السلام به دې وخت کې څه کوي. معلومیږي دا چې هغې به دې وخت کې یو خاص عمل کوي، جیبته عملي. وی په منډه منډه جومات ته رالم چې مې وکتل نبي علیه السلام په مانځه ولاړ او د صحابو لویه ډله ورسره په جمع ولاړه وه. ډېر اوږد مونځ یې وکړ، دومره اوږد مونځ یې وکړ لکه چې په یو رکعت کې صورت بقره وی، او بیا دومره اوږده رکوع وکړه لکه څومره چې قیام یې کړی و، په ولاړه یې څومره وخت تېر کړی و، او بیا د رکوع نه چې ودرېده دومره اوږده قومه یې وکړه لکه چې څومره اوږده رکوع کړي. دغه رنګې اوږدې سجدې او بیا دویم رکعت د لومبي رکعت عمره اوږده، څلور رکعته نبی کریم صلی الله علیه، دوه رکعته نبی علیه السلام مبارک وکړل، اوږده رکعتونه. او چې کله یې سلام وګرځو نو ویې فرمایل وی ما ته هغه څیزونه چې مخکې نو معلوم الله په دا خوب په دا مانځه کې وښود، مانځه کې راته الله وښود. وی جنت الله د جوبات دغه دیوال کې راته مخامخ وښو، او جهنم مې همداسې مخامخ ولیده چې د جومات دې دیوال کې راته مخامخ ښکارېده. وی تاسو ما ته ونه کتل چې ور یو قدم ور مخکې شم او بیا وروسته شم؟ وی لکې مې دا رالل چې د جنت د دې انګورو نه یو غونچک راوشکومه، وی بیا مې پرېښوده. وی که مې ترې غونچک راشکولې وې تر څو چې دا ځمکه او اسمانونه آباد و تاسو به ترې خوراک کو او خلاصېده به نه. او وی چې تاسو وکتل چې زه وروسته شم دوزخ راته الله وښو، دوزخ مې ولیده. وی ښځې مې پکې ډېرې زیاتې ولیدلې. نبي علیه السلام نه صحابه تپوس کړي د الله رسوله ښځې په جهنم کې ورته ډېرې زیاتې دي؟ وی ځکه چې دوی خیرې ډېرې زیاتې کوي او بل د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوي، او دا حقیقت دی. ښځو کې د خیرو ماده ډېره زیاته ده، ښځې خیرې ډېرې زیاتې کوي او په معمولي خبره کله بچو ته خیرې کوي، کله خاوند ته خیرې کوي، کله د کور سامان ته خیرې کوي، او دا ډېر خراب عادت دی. دا خیره قبلیږي خو انسان ته پته نه لګي. یو نیک یو ښځه وه او ماشوم بچي ته یې خیره وکړه، ماشوم بچی او دا ورته غصه شوه، وی خدای دې مړ کړه.
اوس ګوره پروردګار زه چې خیره وکړه دې ښځې الله هغه خیره قبوله کړه خو ځان سره یې وساتله ودرېږه ته ما در باندې احسان وکړه بچې مې درکړه بچې تونه په تکلیف خلک ښځې غواړي د کومې ښځې چې اولاد نه کېږي او بیا نارینه اولاد نه کېږي څونه غریبه پریشانوي د دغه انسان دړنه یو الله خبرې خو بهر کې په حدیث ګوره الله هم چا سره زیاتې نه کوي حدیث پاک کې راځي که چاله مې زامن ورنه کړل او لوڼه مې وله ورکړئ او د دې لور په صحیح طریقه پرورش او پالنه وکړه د دې لوڼو په برکت به دې پلار له امور له جنت ورکم نو ټیک ته چې په دنیا کې د یو خیر نه خو محروم شو زوی نشته لیکن د هغه لوڼو د تربیت او د پالنو په برکت الله جنت ورکوي دا هم لویه خبره ده نو زوی څونه په مشقتونو او په محنتونو خلک غواړي ډاکټرانو پسې غریبانان ګرځي ولې چې زما وارث پاتې شي او دغه رنګې په تعویذونو یو په دمونو په مشرانو نیکانو دعاګانو پسې ستري نو دا د الله لوی نعمت چې الله تعالی ورکي او چې بیا الله نعمت درکړي ورته ورته خیرې کې دا انسان ناشکره دی نو د ښځې خیره وکړه هغه خپل بچي ته هغه زوی ته وی خدای دې مړ کړه الله له جوش راغې د غصې چې ښه ما درله زوی درکړه بچې مې درکړه ډېرو له مې نه دي ورکړې او ته په مفتو کې ماشوم بچي ته خیره کړی قبوله مې کړه دله دا خیره خو صبر کوه زوی لوی کېده لوی کېده لوی کېده بالغ شو او چې کله یو داسې اندازې ته ورسېده چې اوس میوهداره ونتې جوړه شوه بچې خو ماشومې میوهداره نی او چې دې زلمي او بالغ شي میوهداره شي بیا د پلار هم خدمت کوي د مور هم خدمت کوي پلار او مور له هم ډوډۍ پیدا کوي ځان له بچو له هم پیدا کوي چې کله دا بوټی میوهدار شو دا بچې لوی شو فورا په الله تعالی مرګ راوسته ویې اقا مور سر ته ناسته ده ځانم وی او سینم وی او سرم وی او چغې وی چې یا الله نو ماشوم به ماشوموالي کې به دې اغېشتی و که نه نو لوی دی که نو رانه دې واغېشته او یا الله دا دې را سره څه وکړل بیا زمونږ خلک د خولې نه غلطې او سپکې خبرې مو باسي الله ورته خوب کې وښول چې دا هغه خیره وه چې تا دې ماشوم ته کړې وه ماشوم و تا وې خدای دې مړ کړه امې هغه وخت سره قبوله کړه خو ما وې ودرېږه چې دا ماشوم میوهدار بوټي شي نو بیا به یې درنه وجنم دې وخت کې نه چې کله میوهدار شي چې دا زړه پې درته وسوځومه نو ښځو کې دا خطرناک صفت دی خیرې کوي بچو ته خیرې کوي مال ته خیرې کوي خاوند ته خیرې کوي پلار ته خیرې کوي او مور ته دا خطرناک صفت دی الله دې زموږ زنانه د داسې ښه صفت نه وساتي دا ډېر خراب صفت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم انسان خیرې کوي په هغې لعنت ویلی دی چې کوم انسان بل مسلمان ته خیرې کوي په هغې لعنت ویلی دی نو خیره خطرناک شی دی دا به بلکل نه کوي نو وی د ښځې اور کې ولې زیاتې دي وی یو خو دوی خیرې کوي او دویم ناشکري کوي یکفرنه وی د چا ناشکري کوي د الله نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکري کوي دا ښځې نو نبی علیه السلام مبارک د نن نه 1400 کاله مخکې خبره کوي د هغې ښځو خبره کوي که زمونږ د دې زمانې دا لیدې وي چې ته بلا به وه دا څه بلاګانې دي هغه د 1400 کالو مخکنۍ خبره کوي لو احسنت الى احداهن الدهر که ټوله زمانه دې ښځې سره ښېګړې کې جامې وله راوړې پیزار وله راوړې ډوډۍ وله راوړې کور د هغې د خواهش مطابق جوړی لوښي وله راوړې چې کوم خوازي په مخه کړي دي دې خوا ډاکټر لازم زه چې ځو هغې خوا لازم زه چې ځو هغه خپلوانو کره ښادي واده دی زه چې ځو سړیه دا یو جوړه ده او دا خو دې ښځو لیده 2-3 نورې راله راوړه ځکه چې یو جوړه واغوندي یو ځله نو په هغې خو بیا ګزاره نه کېږي مونږ خو یو جوړه 20 کاله واغوندو دا مړو توت نه چې دا خلکو لیدي او ښځه به واده له 10 جوړې جوړی دا ولې وي دا چې یو خلک وویني نو بیا به بل اچومه دا بیا مصیبت دی بهر کیف زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې هر څه وله راوړې نبي علیه السلام فرمایي لو احسنت الى احداهن الدهر ټوله زمانه ورسره ښېګړه وکړه ثم رأت منک شیئا دومره د دې ګوتې د بند دومره غلطي چې درنه وشي او هغې ته وګوري څه وایي ما رأیت منک خیرا قطو یا سړیه په ژوند کې مې درنه چېته خیر نه دی موندی دا نبي علیه السلام فرمایي سړیه ژوند کې مې درنه چېته خیر نه دی موندی هغه هر څه په دریاب لوشي یا ښځې ژوند کې خیر دا چې بېګا دکه شوې دا ډوډۍ د کوم ځای وه
دا جامې چې دی چولې دا چا راوړي دي او دا چې کوم کور مې درته جوړ کړی دا د چا دی دا د چا پلار د کوره دی راوړی دی او چې دا کومې عیش او عشرت او خوشحاله ژوند تېری دا د چا د برکته دی نو ګورې رونو زیات ساتی زنانه عاجز مخلوق دی ظلم به م نه کوې زنانو سره زنانه نبی علیه السلام فرمایي ستا په لاس کې قیدیانې دي قیدیانې نو قیدي سره ښه سلوک به کوې ظلم زیاتې به ورسره نه کوې که ظلم زیاتې دې ورسره وکړه بیا د الله تپوس کوي خو ښه ظلم نه په کار چې د خاوند ناشکري وکړي ناشکري به نه کوي نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا دوه صفتونه دي په ښځو کې یو خیرې ډېرې کوي بله ناشکري کوي په دې وجه مې په جهنم کې ډېرې ولیدلې یو مې په جهنم کې نبی علیه السلام فرمایي وی یو سړی مې پکې ولید غل و غل دا په مکه مکرمه کې یو سړی و اجانو نه مې غلا کوله او هغه به څنګه غلا کوله د غلا مختلفې طریقې دي کونټی به یې په اوږه وه کونټی و خلک دې له تادي چې لاس کې نیولي چې تکیا پې وي هغه به په اوږه کړې وه او د امریک به یې وله شاته کړې نو په د امریک به یې پردي څادر ته ورالم ته څادر به یې پکې راښ کړ نو که هغه سړی به پې فې شو یا لکه زما څادر دې راښ کړه ښه زه فلم پې شوې نو دا به د امسا کې به نښتي نو زه پې نیم پې شوې نو که چرتې داسې به وه نو خو ځان به یې ناغرضه که چې ښځه خو پې نیم پې شوې دا به د امسا کې نښسي او که څوک به پې نه شو نو څادر به یې ځان سره یوړو او به یې تخته دا د غلا طریقې دي رسول الله مبارک فرمایي سزا څونه ده وی په جهنم کې مې دا تعلیم په دا اور کې ولید چې کولمې یې ځان پسې راښکې یو ښځه مې پکې ولیده کومه ښځه پیشو یې ساتلې وه هغه پیشو یې نه پرېښوده چې ځان له څه خوراک پیدا کړي او نه دې ښځې والا خوراک ورکو وی هغه ښځه مې په جهنم کې ولیده چې هغه پیشو پې نښتې و چکونه یې پې لګول نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا مونځ وکړه کم وخت کې نور تندر نیولو اوږد مونځ او نور خو خامخا تندر نیسي داسې نه وي چې نور تندر ونیسي دا د الله نظام دی د یو نظام لاندې تندر نیسي لیکن د انسان په اړه هیبت پوره شي که الله دا نور دې تور کو زما دا له تور نه کې الله خو دا نور دې تور کو ټیک ده چې قیامت نه راځي خو قیامت کې به هم دا تورېږي دونه طاقت لري چې د انور نه رڼا لرکولی شي نو خدای د دې جهنم دا رڼا یو شان ختمولی شي فورا به الله ته نبي علیه السلام رجوع کوله که سپومۍ به تندر ونیوه د شپې ماسپوتن فورا په مانځه به ودرېده مونږ چې داسې کړي پروا نشته که سپومۍ تندر نیسي نیسي دی که اخباراتو کې به راشي اطلاع نن به سپومۍ تندر نیسي او نن به نور تندر نیسي د دې خپل اتباع دي مونږ وایو هلکه نور به تندر نیسي اوس به مې ایس پروا نشته دې کې مونږ شته د مولا نه تپوس ونه کړه او نه د مونږ علماو باندې د الله رحم وکړي دا بیان مونږ ته ونه کړه چې دې کې عمل انسان له پکار دی او که نه دی پکار نور کې تندر ونیسي دوه رکعته مونځ به کوې په جمع وکړه د مولا سره کني ځان ځان له وکړه سپومۍ کې تندر ونیوه کوټې ته ننوځه او دوه رکعته مونځ وکړه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت او طریقه ده باد چې به راغې باد حضور پاک مبارک به کله دننه ته او کله به بار ته کله دننه او کله بار او چې تکلیف به زیات شو نو فورا به په مانځو درېده حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته فرمایي د الله رسوله چې دا باد وویني باد راشي نو تابینه مچې ډېر په تکلیف کې پروت دی ای عایشې وی عادیانو باندې باد راغی او وی ای عایشې وی چې باد وینم نو تا باندې بیا هیبت راشي د الله رسوله او کله دننه او کله بار ای عایشې وی عادیانو باندې باد راغی نو باد تر وریځ راله هغې وی هذا عارض ممطرنا دا وریځ راله په موږ باران شي وی ناګانه چې هغه وریځ راله د هغې نه اور راپوش او ټول عادیان یې وسوځوله هسې نه هغه شی ني نو چې باد به ودګېدم به پیغمبر علیه السلام جومات کې ودرېد مونځ به یې کوو یا کور کې به ودرېد مونځ به یې کوو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عادت مونځ کې ډېر لوی خیر دی الله په مانځه ډېر زیات خوشحالېږي مونځ ته چې بنده ودرېږي الله پې خوشحالېږي چې ګناه ده نه شو ګناه صلات توبه ورته وایي دوه رکعته نفل وکړه او الله ته لاسونه پورته کړه توبه وباسه اول یا الله زه توبه وباسم د دې ګناه نه خدای مو بخي او بیا لاسونه الله ته پورته کړه او دعا د الله نه وغواړه ټوله دې توبه ورته وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی نبي علیه السلام مبارک ته راغی خپله واقع ورته بیانوي وی صاحب کور ته رالم ښځې راته وایي چې ډوډۍ نشته ښځې ته مې ویې ښځې ده خوراک څه شته وی هغې راته وایي چې تا څه راوړي دي که څه دې راوړي چې دله ما پخ کړي صاحب تا څه راوړي وی لاړمه جومات ته دوه رکعته نفل به یې وکړل الله زه موږېمه زما ښځه موږې ده او زما بچي موږي الله زما بندوبست وکړي چې کور ته بیا راغې ښځې ته وایي ښځې څه شته وی تا ته راوړي دي د کور نه بار ووتې او رالې څه شته بیا جومات ته لاړ
دوه رکعته مونځ یې بیا شروع کړ. بیا راغی ښځې څه شته؟ ښځه هم ورته غوسه شوه چې څه دي خو اوس ووتې که نه د کور نه بهر نو چا څه راوړل؟ بیا دوه رکعته مونځ وکړو چې یو درې ځلې دا عمل وکړو بیا کور ته راغی ښځې نه یې تپوس وکړو ښځې څه شته؟ وایي سړیه نو یو ناشنا کار شروع شوی دی. څه چل دی؟ وایي ته راشه وګوره هغه میچن تاویږي اوړه ترې راغورځېږي په خپله تاویږي لکه بجلی والا مشین دی دقسې تاویږي او ته ورشه تنور ته وګوره ډوډۍ پکې په خپله بل دی بلیږي ډوډۍ پکې پورې کېږي او رانړېږي ټول لوښي مې د اوړو ډک شو او کور کې چې مې د ډوډو کوم ځای نه ټول د ډوډو نه ډک شو. دې تړي الوې نبي کریم صلی الله علیه نو دې چې څنګه راغی ورته لږ تات ولاړ دی اوس انسان خو خامخا پړه کې هغه سوچ راځي که نه چې لږ یې سوچ راځي چې ویې کتل چې ودرېږه دا میچن ګور چې دا دانې پکې د کوم ځای نه را روانې دي نو هغه پلي اوچت کړه چې پلي اوچت کړه میچن ودرېده هلته تنور کې ډوډۍ م ودرېدې راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل د الله رسوله دا چل مې وکړ وایي د خدای بنده تا د 2 رکعاتو مونځ دقه برکت و چې ته ولیده الله در باندې خفه شو په 2 رکعاتو درنه راضي شو ډوډۍ او اوړی درته شروع کړل وایي زما د پاک ذات قسم چې زما سا چا په اختیار کې ده د دې میچنې د پله د ګوتې نه وې وړلې تر قیامته پورې دقه میچن به تاوېده اوړه به یې راغورځول او دې تنور به یې ډوډۍ راغورځول که ولې دې دا خو الله در انتظام وکړو نو ته بیا اسبابو ته ګورې د مونځ ډېر لوی برکت دی او ډېر لوی خیر دی پکې د نبي علیه السلام مبارکه زمانه ده او د مکې نه بار کافر و په بدر کې د هغې د مکې ده غټ غټ کافران مردار شو نو هغې کوشش کوو چې مونږ به د خپل انتقام څنګه والو د مسلمانانو نه نو دشمن د دپاره کوشش کوي د ګیرولو په څه طریقه نه هغې چې ته د بل قوم سړي ولېږل چې تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیه السلام نه یو څو کسان وغواړئ چې مونږ مسلمانېږو مونږ له یو څو مسلمانان دا که چې دین راته وښیي په دې بانه به یو څو قصه در راوړو د مکې نه بار داسې بدماشان غوندې خلک و ډاکومار خلک و ډاکومار دا کې به یې چولې هغې لاړل او پیغمبر علیه السلام ته کېناسته د الله رسوله مونږ د پلان کې قوم یو زمونږ قوم وګې تاپېره قومونه ټول مسلماني او مونږ یې رالېږلي یو تاسو نه یو څو کتان قاریان غواړو چې مونږ له راکړئ چې مونږ ته مونځ وښیي مونږ ته دین وښیي مونږ ته قرآن وښیي او یو کس یې ورته په ګوته کسی د عاصم نه دی د ده اواز ډېر بشته دی یو پکې دی راکړي د ده متعلق هغې فیصله کړې وه که عاصم مونږ ګیر که د ده د لاس نه یو 2 کافر مردار شوي وو نو وایي که دا عاصم مونږ ګیر که د سر په کوپړی کې به مونږ شراب څکو ډېر یې خشته قرآن وي دې پکې خامخا راکړه نبي علیه السلام مبارک لږ صحابه وله ورکړل دوی غریبانان را روان دي خو هغې ته هم خپلې غشې او لیندې او دا قطې پطې ورته راوې چې د مکې مکرمې د علاقې ته رانږدې شو هغې ورته نور خلک ودرولي 200 کسان غشو ویشتو والا د صحابو چې وکتل چې دا خو 200 کسان مونږ ته ولاړ دي ټولو سره غشي دي وسله ده ورسره او تورې دي ورسره دا څه وشو نو هغې یو غونډی و هغې ته مخه وکړه هغې د ګیر چاپېره ته وشو وایي ګوره مونږ سره هم دوکه وکړه مونږ هم په دوکه راوستو وایي نه نه مونږ خو ستاسو استقبال ته ولاړ یو کافر ورته وایي وایي ښه څوک چې استقبال ته ولاړ وي نو هغې سره تورې وي غشي وي ورسره نیزې وي ورسره او ګیر چاپېره ته محاصره کوي تاسو خو زمونږ نه ګیر چاپېره ته وبېله چې مونږ رانیته تیار هغه کافر ورته هم حقه لګیا دي چې نه نه مونږ تاسو استقبال له راغلي یو تاسو ته ضرر نه رسوو مونږ مسلمانېږو او راکوسیا له دې غونډۍ نه تاسو له مونږ امن درکو غږ هم درته نه کوو او 3 کسان چې نو هغې هم حقه غونډۍ باندې ولاړ پاتې شو 7 کسان راکوشو او چې هغه کوم 7 کسان راکوس شو نه 3 کسان راکوشو خطا شو هغه وو چې مونږ خو نه کوزېږو او دا 3 کسان چې کوم دي نو دا 3 کسان یې راکوز شو ورته او دې هغه 7 سره جنګ وکړه هغه 7 واړه قرآن شهیدان کړل چې دا کوم 3 کسان رالل ګوره وي دا 7 دله مړه کړل تاسو هم وجنو راکوز یې راکوز شو او وینیول نو دوی تارونه راواخېسته د لیندې هغه پري او په هغې وله شاته لاسونه تړل نو هغه 3 کې هغه یو کس وي عبدالله ابن طارق یې نومې هغه وی ښه تا ته چې مونږ دله امن درکو امن دې ته وایي چې تاسو زمونږ لاسونه تړئ زه خو در سره نه ځم وهه ټکه او راښکه به هغه غریب هم هلته شي 8 کسان شهیدان 2 کسې جمدي بوتلل یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او یو حضرت زید ابن دتنه رضی الله عنه او په مکه مکرمه کې د مکې په کافرانو باندې خرڅ کړ دا دلته د ماشومان لوی چرې جوړې کړې نن خو دې مونږ لمانځه نه وویستو که تقریر نه یې وویستو باید څوک دې دلته کې څه مسله جوړه کړې پته نشته چې څه مسله ده په هر کیف خبره داسې ده چې هغه 2 کسان یې بوتللو په مکه مکرمه کې په کافرانو باندې خرڅ کړل چې دی له دې نه
د خپل پلار هغه انتقام او بدلتې والی هغه عاصم رضی الله عنه چې کوم مشر و هم پکې غریب شهید شو د چې دی شهید شو د ده متعلق یې قسم کړی چې د عاصم به مونږ الاله و د ده نه به سر نه کوپړی وباسو په هغه کوپړی کې به شراب څښو ده ته پته لګېدلې وه نو چې دی کله مړ کېده که نه نو الله ته یې سوال وکړو دی الله یو دوه سوالونه کوم یو خو دا ده چې اللهم اقبر عنا نبینا خدای د مونږ پیغمبر د مونږ نه خبر کا ځکه مونږ په دوکه راوستلي شو ظلم راسره وشو هغه وایي چې دوی مونږ لېږلي دي هغوی ته به دین او قرآن به ښیي میانځ کې مونږ ته انتهایي ظلم او زیات تېر شو نو اللهم اخبر عنا نبیک خدای خپل پیغمبر د مونږ نه خبر او دویم سوال د نه الله دا کوم چې الله زما متعلق د مکې د کافرو دا نظرونه او قسمونه کړي چې زما په کوپړه کې به دوی شراب څکي الله دې کې ستا قرآن پروت دی نو خدای کم سر کې چې تا قرآن پروت دی زه خو به مړی یم هر څه کې زما سر سره کوي به نو په هغې سر کې چې شراب څکلي کېږي نو پروردګاره دا به ستا د قرآن بېزتي نو الله ما د کافرو د دغه ظلم نه زما دا کفره بچ کا الله تعالی هغه دواړه سواله قبول کړه نبی علیه السلام مبارک ملګرو سره په جومات کې ناست دی او دې کې سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو صحابه د الله رسوله ولې وی ما ته اوس جبریل علیه السلام راغی تلی راکړه چې زما هغه لسو ملګرو سره دوکه وشوه او اووه کسان اته کسان پکې شهیدان شو او دوه کسان پکې ګرفتار شو ما ته اطلاع میلو شو هغه دعا م الله قبوله کړه نبی علیه السلام الله خبر او دې به دعا م الله قبوله کړه چې کله دوی کوشش کو چې د دې یو نه پکې سر پرې کړي نو الله تعالی دا مچۍ راوستې دا غټې مچۍ د شاتو او په دې مړو د پاسه هغه بنګېدې تاوېدې دې اړو نږدې کېدې ورته نه شو هغه کافرو یو بل سره مشوره وکړه چې داسې کار دی چې اوس دا کار نه کېږي او د شپې به راشو ځکه مچۍ د شپې نه د شپې به دې سرونه پرېږدي یو به څو سرونه به ورله خرڅ الله بادشاه ته ګوره د ماښام نه ورېځ راوسته او باران یې شروع کړ دومره باران ټوله شپه وشو چې د هغه لاشونو تر ننه پورې پته ونه لګېده چې هغه کوم طرف ته الله غیب کړل دوی د شپې رالل ګردې څار رالل هېڅ پته یې ونه لګېدله پروردګار یې دواړه دعاګانې د هغه صحابي قبولې دا دوه کسان چې بوتل په مکه مکرمه کې خرڅ کړل حضرت زید ابن دثینه رضی الله عنه دی یې وویسته او اولی یې اوس شهید کوي یې په غشو باندې نو ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې کافرو د کافرو سردارو او ورته ودرېد وی ای زیده ځکه یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی دا ارمان وکړه چې افسوس چې ستا په ځای اوس دلته کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي دا ووایه که نه چې افسوس کا زما په دې تړلی شوی وي او ما خپلې ښځې سره او بچو سره خوشحاله ژوند تېرو څه ښه به وه بس دا ارمان وکړه دا ټکې ووایه نو پرېږدو دی حضرت زید ابن دثینه ورته غوسه شو ای ابو سفیانه خولې نه دې غولو ویستل غلطه خبره دې وکړه ته خو لا دا خبره کې زما د په ذات طرف قسمي چې د نبي علیه السلام شپې مبارکې ته ازغې او غنه رسېدل نشم برداشت کولی او ځان وجلو ته تیار یم د دې مړ شم خو چې د هغې شپې ته ازغې نه لاړ نه شي یاره خو د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته وی ډېر عجیبه ملګري دي نو ډېر لوی محبت او مینه ورسره لري غریب شیخ دا چې کوم اخیري صحابي دی حضرت خبیب بن معدي رضی الله عنه دی یې بوت او دا د حارث په کور کې تړلی شوی و د حارث لور وروستو مسلمانه شوې ده هغه وایي قسم دی که داسې قیدي مې چېرته لیدي وی ناشنا قیدي و وی د زنځیر باندې دې مونږ تړلی و کور کې وی یو ځل چې مې ورته وکتل نو پلات کې د انګورو غونچک دی او د هغې نه لګیا دی خوراک دی وی یو خو دې قیدي دی نو قیدي له خو څوک مې ورنه راوړي زموږ خو دشمنو او دویم دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې انګور کم ځای و داسې سیزن او داسې زمانه وه چې مکه مکرمه کې انګور میوه د سر نه اړوونه او بل دې دشمن قیدي دی نو چا وله میوه راوړه دا یو رزق و چې پروردګار دې قبیب له راوستو وی ما به لیده چې غیبي رزق به ورله راته او د به لګیا و به یې خوړه او یو ځل زمانه چې کله دې مونږ بوته چې شهید کو یې نو وی چاله یې وغوښته چې ځان له پې دا سنت دا زیاتي ویښته ویښته واخلم مونږ له چاله ورکړه چې چاله م ونه ورکړه وی ما د کور کار کو زما یو ماشوم به کېدی رو رو توخېږي او ده له ځان یې ور رسولی وی ده راواخېستو په خپل پتونه یې کېنه او چاله ورسره بربنده ده وی چې ما وکتل بس په هیبت را باندې راغی چې یا الله دا څه وشو زما بچې خو زمونږ هغه دشمن له غېږ له ورسېده او چاله م ورسره د نیانو چاړه په دا لاس کې نیولې ده دا به څه کېږي اوس که دې خبیب رضی الله عنه کله یې پرېښوده او ماشوم دار چاره هم راځي لیکن حضرت خبیب رضی الله عنه ورته څه وایي ښځې ته وایي ورته ولې پریشانه شوې ستا دا خیال دی چې چاله مې لاس کې ده او ماشوم بچې مې غېږ کې دی
دې ماشوم ته به ضرر ورسوم؟ هېڅ چرې به داسې نه کېږي. موږ ته خپل پیغمبر علیه السلام دا تعلیم راکړی دی چې په ماشومانو به رحم کوئ. راشه دا خپل بچی دی وانه په ماشومانو به رحم کوئ. دوی چې کله یې دې بار وایستو نو قاعده به دا وه چې دا ته به دشمن وجه نو په سولی به یې کو. یو لوی لرګی به یې ښخ کړی و، داسې اوږد لکه سړی چې یو لرګی ښخ کړي، او په دې سر باندې به یې داسې پلن یو لرګی ټک والی. نو دا انسان به یې اوچت کړه، لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل، په دې به یې وله میخونه وال، په دې سینه به یې وله میخ و، په هغه بل لرګي به یې وویسته، او دا خپې به یې وله یو ځای کړې، په دې دواړو پښو به یې وله میخ و، بیا یې دې پورې را پورې وویسته، په دې لاسونو او خپو به یې میخونه ووال او لرګي ته به یې پورې پورې وویستل. دې به دقسې ویزاندو، خلکو یې په غشو ګزارونه کول، په کانو غریب نه به فیصه ووته. دا سخت مرګ و. نو دې چې کله برق یې جو که نه او دا په سولی کوې نو دې هغې ورته وایي خو بیا به پله دې سارمان شته او که نشته؟ وی او وایه وی دا مهربان دی چې د یو 2 رکعتو مونځ ټیم راکړي، 2 رکعته مونځ کړو. هغې ورته وی یاره د ارمان دله پوره کوو، وکړه. نو 2 رکعته مونځ یې پرې وکړه، ویې کړه او زر زر یې وکړه. نو چې د مونځ نه فارغ شو وی ډېر خوند یې مونځ راکړه، قسم دې ډېر خوند یې راکړه. وی یړه مې غوښتل چې دا مونځ لږ ډېر اوږد کړم، ځکه مونځ خو الله ته را پټې پټې خبرې دي، رازداري ده. الله مې غوښتل چې ډېر یې اوږد کړم، خو بیا مې ډله دا رالیدل که دا مونځ اوږدوم نو دا خلک و چې د مرګ نه یېرېږي، نو د دې مانځه په بهانه ځان له لږ وخت زیاتی، نو په دې وجه مې دا مونځ مختصر وکړو. او بیا یو 2 شعر ووایي: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. هېڅ پروا مې نشته چې د الله په لار کې مرم، د الله د رضا دپاره چې مرم هېڅ پروا مې نشته. وایي په کومه اړخ چې پرېوتم پروا مې نشته، او چې د الله دپاره او که د الله دپاره زه مړ شمه نو که زما دا وجود ټوټې ټوټې شي، اندامونه مې واړه واړه شي، دا مې الله یقین چې الله به زما په هغه ټوټې ټوټې اندامونو کې برکت او خیر واچوي. بس بیا پرې دوی شروع کړه نو شهیدې که غریب. او چې کله شهید کېږي نو یو ټکي دې هم وایي یاره د رسول الله مبارک سره خو د صحابو ډېر زیات محبت وکړم. یو ټکي وایي وی الله څوک شته نه نو چې زما سلام زما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورس، یو کس پکار دی اوس نو چې زما سلام ورس. زه یاره او به یې وایم نو الله که دې ورته ورسو. وی دغه وخت نبي علیه السلام مبارک بیا جومات کې ناست په موسله وعلیک السلام یا خبیب، خبیبه وعلیک السلام، او سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه خو پرې پوه شو چې خبیب خو پیدا شوی دی، څه چل شو؟ وی صاحب ولې؟ وی خبیب رضی الله عنه شهید شو او د هغه سلام اوس جبریل علیه السلام ما ته راورسېدو. یو څو صحابه ورسره کړل، وی تاسو داسې وکړئ چې د هغه وجود به انختی وي، تنعیم چې دا کوم ځای مسجد عایشه دی دقه ځای کې په سولی کړی و. وی لاړ شئ وجود یې راوړی. صحابه د مدینې منورې نه پاتونو په زغل زغل ورپسې لاړل، خو هغې ورته څوکۍ کېنولې وه، څوکۍ کېنولې وه چې دې رانه څوک کوز نه کړي. هغې رالل، نبي علیه السلام ورته څه کلمات کړي وه، هغې چوف کړل، او ګیر چاپېره ته کافر ولاړ دي او دوی ونه لید او سړی یې ترې راکوز کړ، صحابي کوز کړ، ځان سره یې په اس باندې کېل، شپه وه په مخه یې که مدینې شریفې چې په مخه یې که چې سار وختي شو چې کافرو وکتل لکه سړی نشته، اجوړ چاله نه وتښته اوسه. منډې 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 دا صحابه یې راونیول، په لاره کې رایسا ور ورسېدل. هغې کې سوچ وکړه چې دا په موږ پسې دا کافر را رسي او موږ هم وجني، او اس باندې چې ورسره مړی پروت دی نو اس کو دروند دی منډه نه شي والی، نو دې لار کې ورته وغورځو، چې دې به وغورځوه چې شهید دی اوس نو ځان خو بچ کړل موږ رانیسي. نو هغې خو ځان بچ کړل، وتښتېدل مدینې منورې ته صحابه کرام، خو چې دې سینګ په ځمکه وغورځو، ځمکه وشلېدل او دې پکې ننوت. بلیع الارض ورته وایي. چې رالل چې ویې کتل نو دا پلوونه د جامو دا تې څه کم کپړ بمپړه پورې وه، هغه د هغه ځمکې نه باک ښکارېدې، باقي ځمکه کې دفن و پخو. خبره مې دې پورې کوله چې ګوره صحابه کرامو ته زمونږ خلک چې کم وخت کې مري که نه، د مرګ وخت بچي یادوه او مال یادوه او د بچو وصیتونه کوه او د مال وصیتونه کوه. حضرت خبیب رضی الله عنه وی د 2 رکعتو مونځ ټیم راله راکړي. سعید ابن جبیر رضی الله عنه حجاج ابن یوسف وجه لوی اوږده قصې ده مختصر. حجاج ورته وي په زړه دې سارمان شته؟ وی او وی څه دی؟ وی د 2 رکعتو مونځ مهلت راکړي. وی وکړه 2 رکعته مونځ یې وکړه او مختصر یې وکړه. حجاج ابن یوسف ورته وی سعیده مونځ دې ډېر مختصر ونه کړو، ویله مې غوښتل چې د خپل خدای سره ډېر اوږد مونځ وکړم او ډېر زیات پټې پټې خبرې ورسره وکړم، سربوشي ورسره وکړم، خو بیا به خلک وایي چې ګنې د مرګ نه یېرېږي، ځان له جندب دی. صحابو باندې او په خود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله به داسې یو حالت راغی
فورا مانځه ته به ودرېدلی، مونځ به یې کوه. مونځ کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. باد به و مونځ به یې کوه. نور به تندر ونیوه په مانځه به ودرېد. سپوږمی به تندر ونیوه مونځ به یې کوه. که د خوشحالۍ کار به یې ولید، د خوشحالۍ کار 2 رکعته مونځ به یې وکړه. خوشحاله به شو، صلات شکرانه د شکرې مونځ دا به یې کوه. او که ګناه به ترې وشوه، یو صحابي راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته، د الله رسوله وی ډېره سخته ګناه رانه شوې ده، د الله حکم را باندې جاري کا. هغې ته مخ دې بل طرف ته واړو. دی راغی دی خوا ورته کېناسته، د الله رسوله سخته ګناه رانه شوې ده، الله حکم جاري کا. نبي علیه السلام مبارک هېڅ غږ هم ونه کړ. هغه صحابي ورسره ناست جومات کې مونځونه یې وکړل. نو چې ماسخوتن مونځ وشو، نبي علیه السلام تپوس وکړو هغه پلانکي صحابي څه شو رایې ولې؟ صحابه وایي چې ګنې سزا به ورکوي. چې راغی وی تا څه وې؟ وی صاحب ما نه ډېره سخته ګناه شوې ده، انتهایي سخته، او د الله چې څه حکم یې په مې جاري کړه. خو چې آخرت ته روغ لاړ شو. وی مونږ سره دا مونځونه ونه کړل څه؟ وی ومې کړل. وی اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. الله قرآن شریف کې فرمایي چې سهار او ماښام الله ته مونځ کوه، او د شپې په تیاره کې هم الله ته مونځ کوه، په دې مونځ به الله ګناه معاف کړي. دا خو مونږ سره مونځ وکړه که نه وي؟ او زه وی الله راته ګناه بخلې ده. یو صحابي تپوس کوي بل صحابي، د الله رسوله دا د دې سړي خصوصیت دی که د هر چا لپاره دا مسله ده؟ وی د هر چا لپاره دا فیصله ده. مونځ باندې الله خوشحالېږي. مونځ الله ته ودرېږه، څه مشکل درته دی الله ته په مانځه ودرېږه، پروردګار هغه مشکل به درته ختم کړي. ګوره حضور پاک مبارک طریقه ده که طواف چې به یې وکړه 2 رکعته مونځ. ګوره طواف پسې 2 رکعته مونځ. سفر نه به لاړ نبي علیه السلام او کور ته به ورسېد، لومبې به جومات ته ته 2 رکعته مونځ به یې کوه. او دس چې کې تحیت الوضو ورپسې 2 رکعته مونځ. جومات ته چې راننوتې تحیت المسجد 2 رکعته مونځ چې مکروه وخت نی. حضرت بلال رضی الله عنه نه نبي علیه السلام تپوس نه کوي، بلاله زه چې جنت ته کله هم تللی ما، نو د خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی، څه عمل کې هغه عمل راته وښایه. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی د الله رسوله زه چې کله هم اودس وکړم 2 رکعته مونځ ورپسې خامخا کوم. وی په دې سیس پروردګار ته جنت ته رسولی، او په دې سیس ما ستا د پیزار کشار بره په جنتونو کې واورېده. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې اودس وکړې او مکروه ټیم نی او جمع هم تیاره نی، 2 رکعته نفل وکړه. جومات ته رالې مکروه ټیم نی او جمع هم تیاره نی، 2 رکعته نفل وکړه. د استخاري مونځ بعضې وخت کې یو انسان ته څه مسله پېښه شي او په هغې کې د هغه ذهن کار نه کوي چې د داسې وکړم او که داسې وکړم. 2 رکعته مونځ د نماز خوتن د مانځه نه پس نفل وکړه، او یو مخصوصه دعا ده علماو نه یې ځان سره ولیکي، اوس یې یادولی نه شي. هغه دعا ولوله، الله به راته خوب کې یو لار به راته الله راوباسي. اللهم اني استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. دا اوږده دعا ده، دا نور هم ورپسې ده. فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة وعاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني به. یاد دې کړه؟ نو حاصل دا ده چې د مولیانو ته یاده ده، د کاغذ نه هم لوستی شي، معنی هم لوستی شي. خیر دی، په معنا باندې یو عالم درته د هغې معنا ولیکي، نو هغه معنا نه هم ځان پې پوهولی شي. د افتخاري مونځ شو، ګناه دې وکړله د توبې مونځ 2 رکعته توبه وکړه، دې کې ډېر لوی خیر او برکت دی. دغه رنګې نور مونځونه د نبي علیه السلام فرمایي چې سهار مونځ چا وکړو او په هغه خپل ځای کښېنه تر د نور ختو پورې کښېنه، خو چې نور اوچت شي له غوندې چې هغه مکروه وخت ختم شي چې تاسو ورته اشراق وایه او 2 رکعته نفل دې وکړل، نو پروردګار به دله د پوره عمرې ثواب درکړي. په عمره څونه خرچه کېږي؟ بل حدیث پاک کې راځي وی چې چا 12 رکعته سنت وکړل دروازې، 12 رکعته 2 رکعته سنت د سبا او شپږ د ماسپښین، څلور مخکې 2 وروستو، اته شو که نه؟ او ورپسې 2 کې دي، نو دا دغه دي د ماښام دي، نو 10 شو که نه؟ 2 د ماسخوتن 12 شو. چا چې 12 رکعته سنت پر ورځ کې وکړل، الله به په جنت کې ولې یو بهترین او عالیشان محل جوړ کړي. نو چې الله دله په جنت کې محل جوړوي، خو داسې به نه چې سړی دی په دوزخ کې پروت وي، محل دی په جنت کې، جنت ته به یې الله بوځي. نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې چا د ماښام نه پس 6 رکعته مونځ وکړو، بعضې علما وایي چې دا 6 رکعته هغه 2 رکعتو سنتو نه علاوه ده کړي،
او بعضې وایي نه 4 رکاته نفل وکړو 2 رکاته ورسره هغه سنت مؤکد شو نو شپږ شو. الله به له د 12 کالو د عبادت ثواب ورکړي، د 12 کالو د عبادت ثواب به له پروردګار ورکړي. څومره لویه خبره شو. او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې چا 2 رکاته ده ساخت وکړل پروردګار به د ده ګناهونه معاف کړي اگر که ګناهونه د ځمکې د شګو عمره دا به ورته پروردګار معاف کړي. دې وجې نه زموږ علما لیکي تر 2 رکاته سنت خو مؤکد دي مانځه نه مخکې خو مونږ کوو. د ماسپښین 4 رکاته مخکې هم سنت مؤکد دي وروسته دوم سنت مؤکد دي خو د ماسپښین د سنت 4 نه مخکې که وخت د سره 4 زیاتي نفل کوه. د مازدیګر د فرضو نه مخکې 4 رکاته زیاتي نفل کوه او دقه رنګې د ماښام نه پس 4 رکاته زیاتي نفل کوه نو شپږ به پوره شي. او د ماسخوتن د فرضو نه مخکې 4 رکاته چې وسته کېږي زیاتي نفل کوه. دارنګې د اشراق چې نور راوخېږي او لږ اوچت شي 2 رکاته نفل کوه. او داسې د 11 بجو ټیم کې چې زوال ته نور نه رسېدلې 2 رکاته نفل که دې وس کېږي نو کوه. او چې ویتر وکړې نو نبي علیه السلام به د ویترو نه پس عموما 2 رکاته په ناسته کول پنات ته به 2 رکاته کول. او د تهجد متعلق بیان کوم درته تېره جمعه انشاءالله کړی دی. ممکن نه چې په هغې به تاسو عمل شروع کړي. الله دې په مو تاسو له د عمل توفیق را نصیب کړي. نو خبره مې د مونځ کوله چې په مونځ باندې پروردګار ډېر زیات خوشی دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مونځ کله به د صحابو مینه تونه وه چې ماسخوتن مونځ یې وکړ په نفل ودرېده نو دومره 2 رکاته نفل یې وکړل او دومره اوږد تلاوت یې پکې وکړه چې هغه اخیري د 2 رکات سلام یې ګرځه د سبا بانګې وې ټوله شپه 2 رکاته نفلو کې تېره کړه. نو چې الله ته لاس اوچتوي که نه قطب د سړی حیران شي. وی یا الله وی ډېره لنډه شپه دې پیدا کړې شپه دې ډېره زیاته لنډه ده. وی ارمان مې ونه رجېده ډېره لنډه شپه دې پیدا کړې ارمان مې ونه رجېد. او مونږ وایو خدایه ډېره لنډه شپه دې پیدا کړې ده په دا خوب هم ارمان ونه رجېد هغې په عبادت هم ارمان ونه رجېد او مونږ وایو په دا خوب هم ارمان ونه رجېد. دا زمونږ ژوند دی. یو نیک سړی په دې کوفه کې اوسېده چې ته په سفر ته چې په سفر ته نو سورلي ورسره ده روان دی یو سړی ورسره ملګری شو. سړی ورته وي کاکا کوم خوا ځې؟ وي زه بس روان یم پلانکۍ علاقې ته ځم. وي ما به ځان سره بونه پیسې به درکړم خري به درکړم او اته م یوازې روان یې زه به یې ملګری م شم. ډېره ښه هغه مړه کې سوچ وکړو د سوداګر چې زه راشه دې به ځان سره ملګری کړم د لارې ملګری به مې یو کرۍ به م ترې واله چې د کلي نه بار ووتل څه منځ یې تلل نو هلته یو ځنګل راغی په هغې نو دا ملګری ورته وایي دا کری والا سوداګر ته هغه خو په عامه لار سوداګر روان و دې ورته په دې لار لاړ شه. وایي نه ما ته خو دا نه ده معلومه. دې ورته ما ته معلومه ده دا لندم ده او په دې باندې ګیام ډېره ده نو څاروي د اس په د ګیا انتظام هم پکې شته. هغه په اعتماد وکړي چې سړی ښه سړی دی زه په دې به لاړ شم. چې تلل یو ځای کې په یو سخت خطرناک ځنګل باندې هغه لار ختمه شوه او چې څنګه ختمه شوه دغه سړی فورا د اس نه ټوپ کړی او د شا کې یو خنجر ورکړی د کمیس کې لاندې هغه اوږده 2 مخې د چاړه چې هغې راویستله. دې سوداګر ته ویې راکوزېږه. سوداګر ورته وایي چې ګوره ما په در باندې اعتماد وکړو او دا دې را سره څه وکړل ویې راکوزېږه او ورته وایي داسې وکړه ما ته له وجنې د مال لپاره مې وجنې نو ما ولټوه چې څومره پیسې را سره اب هم درکړم دا اس هم ستا شو نو ما ته له وجنې بس مال به درکړم مال واله کړم. ورته ویل اول به تا وجنم وروسته به نه مال اخلم. دا پرېږدم خو رمارات پاس شو. سوداګر پوه شو چې په بله طریقه خو مې خلاصي نشته. وی ښه داسې وکړه د یو 2 رکاتو مونځ مقرره ده 2 رکاته مونځ نو وی دې سړي د غل د ډاکو داسې په خړت پرت وخندله. وی دا کوپړی اینه چې دا ځای په ځای پرتې دي دا تا نه مخکې مې دا وجلي دین دقسې 2 رکاته مونځونه ډېر کړي دي خو 2 رکاتو را نه دي خلاص کړي زه ته یې م وکړه. سوداګر غریب اوس په ماندو دی خو چې په سړي د مرګ یاري هغه له مونځ کوم دی ور دی څنګه اوس رکات کې نیت تړلی دی یو آیات ولا خولې له راغلی دی. ګور الله به ته امداد کوي. امن یجیب المضطر اذا دعا کوم انسان چې الله ته محتاج شي د هغه دعا بغیر د الله نه بل هېڅوک نه قبلوي. دا آیات له مخې له راغی او چې دی ووایي اوس ناګانه د اس تتارې واورېد د خپو ډېر په مانده ولاړ او یو شاه سوار په اس باندې راغی او نیزه ورسره ده او چې څنګه را مخامخ شو د غل هغه ته ورمخ شو او بس هغه په دا نیزه باندې په دا سینه کې و دا غل او راویې غورځو اور پې بل شو اوس ودېده. سوداګر خوشحاله شو سلام یې وګرځوه شاه سوار ته وایي د خدای بنده ته څوک یې زه خو د لوی مصیبت خلاص کړم ته څوک یې وایي زه د دې آیت چې را تا کړم اولسته د دې غلام یم غلام اووم اسمان کې ومه چې تا د آیات ولوست الله ته ورسېده. الله وایي زما یو بنده پلانکي ځای کې رسوب به مدد وکړي مې الله زه به یې کوم
د حق ځای نه رالم او ستا مدد مې وکړو سړی دشمن مې درته مړ کړ. ګوره مونځ باندې الله دونه خوشحال دی. باجي بستامي رحمت الله علیه په زمانه کې یو ډمه وه، نو هغه به خلکو سره بدعملۍ به یې کول او کافي پیسې به یې اخېستې. خلک رالل بایزید بستامي رحمت الله علیه ته چې یاره دغسې یو ډمه ده ټوله علاقه یې خرابه کړه او خلک راځي او سل روپۍ اخلي، درهم سل درهم ډېر شی دی. باجي دا بزرګانو له الله طریقې ښولي. هغه راغی ماسخوتن چې مونځ یې وکړو د دې ډمې د دروازې مخې ته کېناسته. دا مالداره قدم ده او خوبصورته خشتم ده او مضبوطه ښه ده، څوک ورته غږ هم نشي کولی چې دا ګناه ولې کوې. چې ته وخت تېر شو نو ادمه ته نوکر یې ته ونن غواړو څوک رانه نوکر یې توشه بار وګوره چې دا نوکره بار راله او باجي بستامي رحمت الله علیه دروازه کې نه په موسله بې صاحب هغه زمونږ د کلي مولوي صاحب راغلی په دروازه کې ناست دی. نو چې هغه ناست دي د چا کار تورې کې دلته راځي خلکو کې بیا هم څه نه څه حیا وي. باید سړی ګناه کوي خو چې عالم داسې سپین ګیرې یا نیک سړی وي نو د حیا د وجې نه ګناه نه کوي. خیر اوس هغه حیا څوک نه کوي. پخوا به خلکو د مشرانو مخکې سګرټ نه څکه، اوس به سګرټ اوس کې لوګي به د پلار په کپره ور پوک کي، اوس هغه شی ختم شو. پخوا به د زیارتونو هم خلکو احترام کو، زیارت مخکې به هم ډول نه و، د علماو د کورونو به هم خلکو احترام کو، د جومات به هم کو، دا شی به چا نه کو. اوس هغه احترام د خلکو دغه نه وتلی. بهر کې هغه وینځه لاړه وي دغسې مولوي صاحب راغلی دی دغه کې ناست دی او شیخ ملا صاحب ته چې خپل کار کوو ستا موږ خپل تجارت کوو او خپل کار کوو تا ته کار دی. چې وینځه راله باید بستامي رحمت الله علیه ته وایي زما نه کوي چې زموږ د دروازې نه زه خپل کور دا خو زموږ خپل کاروبار تا ته خلک ګوري زموږ کاروبار شړ شو. وایي زه هم دغې له راغلی یم که نه زه به پیسې ورکړم که نه. هغې مالک یې ته وایي چې هغه هم صاحب په دا مسله کې راغلی وایي ډېره ښه ده موږ یې څه کوو زموږ پیسو سره غرض دی، پیسې دې واله فیس دې واله راضي دی. باجي بستامي رحمت الله علیه ورته پیسې ورکړې کور ته ورنه چې ورننوته هغه دمه ورته وایي چې مولوي صاحب تا وختي ولې غږ نه کوو زمونږ خو دغه پیسو کې غرض دی، پیسې چې څوک راکړي مونږ د هغوی نو او ته څه وایي وایي تا له خو ما خپل فیس درکوي خو نن شپه به ته ټوله ځمې وایي بلکل ته چې څه وایې درسته پیسې دې راکړې وایي ښه نو تا ته خو پته ده چې مونږ مولیان صاحبان چې کم کار کوو نو اودس کې کوو دا یار اودس نه خو مونږ نه ډوډۍ به نه خورو نو مهرباني به کوو دا ګناه به کوو خو د هغې نه مخکې به ځم اودس کوم ته به هم کوې وایي بس تا نن زه ستیم نن شپه ته راباندې اودس یو کار څه کې ځم اودس وکړو او په دمې باندې مو اودس وکړو. بیا د باید بستامي رحمت الله علیه وایي ښه یو چل به بل هم کوو ګورې مونږ خلک مولیان چې کم کار کوو د هغې نه مخکې 2 رکعته مونځ کوو 2 رکعته به زه هم وکړم او ته هم 2 رکعته مونځ وکړه. ادم ورته وایي ای سړیه زه شپې ستیم که راباندې مونځونه کوې او کار څه کوې اوبه کو 2 رکعته مونځ به هم وکړو ښه خبره ده ښه به بخته وشو. 2 رکعته مانځه باندې دا ودرولې ده یو درولې د باید بستامي رحمت الله علیه رسته شوی دی په مصلی والله ته لاس نیولې دی یا الله دغه مې وس وبال ما خو د پلیتې نه ولامبوله او ما خو د بدعملۍ نه تا ته مخامخ ودروله باقي الله ستا کار دی ما دونه وکړل چې د ټول عمر هغه ډمه او هغه بدعمله مې تا ته په مانځو ودروله اوس خدایه باقي ته پوه شه که تی کولی شي هم ستا خوښه ده او که نه تی کې هم ستا خوښه ده زما دغه وس و بیا مې چې مونځ کړی دی او سلام یې ګرځولی دی نیغه راغلی د باید د بستامي صاحب ته او مخ یې پټ کړی دی پړونه یې په سر کړی دی په خپو لاس یې ښودلی صاحب بس پوه شو معافي غواړم او په جړا سر شو کوم به سبا خو ټوله زندګي په دا بدعملۍ کې تېره کړې ده نوره مې په نتوا توبه کې دې نه پس به نه کوم اوس به څه کېږي اوس په سچه توبه وباسه الله به دې معاف هغې نه پروردګار د هغې ښځې نه د بایزید بستامي رحمت الله علیه په مجلس او د هغه په برکت باندې د زمانې یو ډېره لویه بزرګه جوړه کړه دا د 2 رکعته مونځ پوره کړ پس ته چې ته الله ته ودرېدې که نه او الله اکبر الله ته ډېر لوی او بیا دا ګوره تا تبریه وکړه هر ته نه دې ځان ویزاره کړه او بیا دې په نامه لاس کېښود چې الله ما د خپل ځان اتکړی ځان ته په خپله واچولې دا راته نه دی اچولې تا ته ولاړ یم الله ځان مې بند ته دې وخت نه ډوډۍ خورم نو بس کم نه یو خوا بل خوا ګورم نیغ مخکې تا ته ګورم او بیا الله اکبر نارې کې او سر ښکته کې سر ټیټ کې سر ټیټېدل به ډېر ځان کار دی څوک چاته سر نه ښکته کوي او بیا سر اوچت کې او بیا ورته په دا خاورو کې را خپل سر کېدی یو ځل کېدی بیا اوچت کې او بیا ورته کېدی او سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلی پروردګار د هر عیب نه پاک الله ته ډېر لوی الله اکبر خدای ته ډېر لوی بیا پاسې بیا کو نو چې دومره ته د الله په حضور کې عاجزي کې او دا خپل سر په دا خاورو کېږدې او دا سر ورته ټیټې او د خپل لاس اتکړی ځان ته په خپلو لاسونو باندې اکې او غوږونو له دې ګوتې مې یوله توبه دې مو ایستله نو پروردګار به ستا دې ادا ته ګوري که به نه ګوري او چې په څه کې یو تړی الله ته ودرېږي او الله ته مونځ شروع کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به دا طریقه وه کان اذا حزبه امر فزع الى الصلات چې کله به مې یو کار پیدا ته راغی چې په هغې به غمجن شو فوراً مانځه ته ولوېد که سفر نه به ته او که د سفر نه به راته خپل مونځ به یې کوو
پروردګار دې موږ له صحیح مسکو توفیق راکړي.